دغه ځای د جلات هوټل دی، پارک دی، هغې له دې ولاسني شروع دی، د هغې نه باونډري وال وړي. د امیر مقام هوټل دی، د هغې نه باونډري وال غورځوي او هوټل له لاس نه وروړي. ظلم دی، د خلکو سره ظلم کېږي، زیاتې کېږي او د دې سره چې د دنیا خلک بېروزګاره که دا حکومت په دې ملک کې 2 قانونه چلی، ټیک ده، د غریب دپاره جدا او د امیر دپاره جدا، نو دا د دې ملک سره هم زیاتی دی، د عوامو سره هم زیاتی دی. نو د امیر مقام هوټل چې دی دی پکې بالا دی، د یونیورسټي چېرته په امریکا کې جوړه شوې وه او د دې نورو غریبانانو په پاکستان کې جوړه شوې. الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. همدرد صاحب ستاسو ډېره مننه چې تاسو د خلکو په دوک در کې شریک یئ چې کوم ته نقصان رسېدلی او یا آیا دا اوس چې کومو ته نقصان رسي، نو تاسو د هغو دا غړه یې شور اوچته کړه. نو په دې موږ ستاسو یو جهان مننه او شکریه ادا کوو. د هغې وجه دا ده چې لکه مطلب دا دی هغه کم کسان چې دلته راغلي وو، ټیک ده، سیل په غرض باندې راغلي وو، دیو په دې کم ځای کې ودرېدلي، په دغه ځای کې خو په دغه وخت کې اوبه نه وې که نه، دیو ته اطلاع میلاو شوې وه چې لکه اوبه ستاسو نه چاپېرېږي، تاسو د دې ځای نه لرې شئ. نو هغه خو د هغو وخت راغلی، په هغې کې موږ دا نه شو ویلی چې لکه دا ښه شوي وو که بد شوي وو، خو یو انساني زیان شوې ده. نو په هغې باندې هر انسان چې دی نادوکي دی، په هغې باندې خفه دی او د یو فیملی نه خو زموږ د ثابت کیفیکې نقصان شوی دی، د ثابت پاکستان نقصان شوی دی. خو آیا موږ دا تپوس کوو چې لکه مطلب دا دی د دې هوټلو په دیورانېدو سره دغه کسان چې کم مړه دي دا را ژوندي کېدی شي، یا د هغو کم نقصان چې د فیملی شوی دی د هغې تلافي کېدی شي. د دې سره لکه مطلب دا دی دیو چې کومې هوټلې د غریبانانو غورځوي چې هغې ته هم یونیورسټي جاري شوې ده، ټیک ده. نو د امیر مقام هوټل چې دی دی پکې بالا دی، د یونیورسټي چېرته په امریکا کې جوړه شوې وه او د دې نورو غریبانانو په پاکستان کې جوړه شوې. نو که دا حکومت په دې ملک کې 2 قانونه چلی، ټیک ده، د غریب دپاره جدا او د امیر دپاره جدا، نو دا د دې ملک سره هم زیاتی دی، د عوامو سره هم زیاتی دی. زه به د ریلکس هوټل دغه تاسو ته ووایم چې په دې کې 1.5 سل کسان کار کوي. نو دا کم کسان چې مړه شو، نو آیا د هغو د کوره د 1.5 سل کسانو له رزق رارسي؟ داسې به بیا په دې بل هوټل کې په دې بل کې به نو چې دا حکومت دومره د دې سترګې پټې دي چې لکه مطلب دا دی د امیر مقام هوټل د دغه سره په خوا کې دی، د سیند په منځ کې به زه دا ووایم چې د سیند په منځ کې دی، د هغه یونیورسټي قبلې چې دا ټیک ده دا حکومت ورکړله او د دې سره د هغه یو باونډریوال غورځوي او ریلیکس هوټل او بل هوټل هغه د یخه غورځوي. نو دا د کوم ځای انصاف دی؟ آیا دا حکومت د عوامو ته څه ښول غواړي؟ د دې سره د هغې فیملی چې کم وفات شوي دي الله دې وبخي، د هغو د نقصانه تلافي کېږي، ټیک ده، که نه کېږي نو دی به چې دا ژوندي ولې وژني؟ که تاسو کار کوئ نو بلا امتیاز یې وکئ، ټیک ده، تاسو د تجاوزاتو په نوم یو اپریشن شروع کړی دی، نو بیا دغه اپریشن چې دی نو دا بیا یو شان وکئ. د دغه بایپاس کې یوازې نه دی، د دغه ځای نه روان شه چې زه د کالامه پورې تاسو دا ټولې هوټلې وغورځوئ، موږ به وګورو چې وروره انصاف دی او دا منصوبه که د صوبایي حکومت وي نو هم نه اهله دی، او که دا منصوبه ده وفاقي حکومت وي جو خو نه اهله دی. نو موږ د دې نه پرزور مطالبه کوو چې د دې غریبانانو د دې ګریوانونو نه دې لاس وباسي او که دیو خامخا لکه د حکومت زور چلی نو دیو دې زورور ته ور واچوي. دغه ځای د جلات هوټل دی، پارک دی، هغې له دې ولاسني شروع دی، د هغې نه باونډري وال وړي. د امیر مقام هوټل دی، د هغې نه باونډري وال غورځوي او هوټل له لاس نه ور وړي. نو مهرباني دې وکړي زموږ حکومت ته، موجوده انتظامیې ته موږ خواست کوو، یو درخواست کوو چې وروره د غریبانو سره زیاتی مه کوئ، د هغو رزق مه شو کوئ، د هغو د بچو رزق مه هلئ، لکه ستاسو په وس کې دغه رسي چې د هغو نه رزق هلئ. مهرباني وکړئ د هغې نه قلار شئ. دا ډېر یو ظلم او زیاتی روان دی. ولې اول خو د حکومت نه تپوس کول پکار دي چې یاره دې له یونیورسټیانې چا ورکړي دي، اول د هغه سره حساب کتاب کول غواړي چې یاره دوی له تا د اجازت ولې ورکوو، او بیا چې دا آبادي کېده دا خو په لږ وخت کې آبادي نه کېږي، دا خو په 4-5 کالو کې دا آبادیانې شي دي. دا سراسري ظلم دی، د خلکو سره ظلم کېږي، زیاتی کېږي او د دې سره چې د دنیا خلک بېروزګاره شو. ولې یو هوټل وران شو او د دې سره 200 کسان بېروزګاره شو. نو که دا دغه صوبایي حکومت کوي یا قومي حکومت کوي نو سراسري زیاتی کوي او دا زیاتی دی د سواد د عوامو سره او د دوی سره دا زیاتی نه کېږي.